قدرمن دوستانو، نن د نابینایانو ورځ ده، یعنې هغه ورځ چې زموږ ګرانو هیوادوالو ځینې هیوادوال معلول دي او دوی خپل دید او خپل په اصطلاح د بدن هغه تر ټولو ښه عضو تر ټولو ښایسته عضو چې هغه سترګې دي له لاسه یې ورکړي دي. نو موږ او تاسو مهمه اړینه ده چې په سطحه د دولت دغې کسانو ته باید پاملرنه وشي، د دوی حقوق په سمه توګه ورکول شي او د ټولنې څخه زما هیله دا ده چې هغه کسان چې جوړ دي الله پاک ورته سترګې ورکړي، دغه لوی نعمت چې د سترګې دی الله پاک د دوی ورکړي، د هغې کسان چې نه لري باید په قدر یې پوه شي او هغې ته باید درناوی ولرو. موږ په دې نه وایو، دا خبره نه کوم چې زموږ سره دلته معلولین دي دوی سره باید په دې خاطر درناوی وکړو چې دوی سترګې نه لري، نه، د انساني کرامت یا د انساني درناوي په خاطر موږ او تاسو باید د دغې خلکو سره په هر ډګر کې مرسته وکړو. نن دوستانو دغه ورځ ده، په دې به خبرې کوو چې دا ورځ په افغانستان کې څنګه لمانځل کیږي، حکومت په دې تړاو باندې څه کړي دي او د دوی څومره حقوق ورکول شوي دي او خپله معلولین چې دوی سترګې نه لري د حکومت او د خلکو نه څه غواړي. زموږ سره دوه میلمانه دي، قدرمن تیمورشاه مسرور او احمد فرید عزیزي چې دوی دواړه ته ښه راغلاست وایو او ډېره مننه چې زموږ بلنه منلې. ښه راغلاست، خپرونې ته ستړي مه شئ. صحت شما خوب است؟ تشکر عزیزی. سلام تقدیم میکنم به تمام بینندگان تلویزیون ملی، رادیو تلویزیون ملی. خدا کنه که صبح خوب و خوش دوستان آغاز کرده باشند و تیمورشاه جان مسرور هم خوش آمدید میگم و خودم هم آمدم دیگه. امروز گرامی داشت از روز عصای سفید و روز نابینایان که برگزار میشه، همه ساله در کابل برگزار میشه. اسمم احمد فرید عزیزی است، از بخش آمریت دفتر مؤسسه رفاهی و خدماتی نابینایان افغانستان و همچنان مدیر مالی و اداری در اونجا ایفای وظیفه میکنم و خداوند ما را توفیق داد که آمدیم در تلویزیون حاضر شدیم به دوستا دیگه. بعض نظریات از بعض سخنایی است که با دوستا شریک میسازیم. ډیره مننه. تشکر. ژوندی اوسئ عزیزي صاحب. مسرور صاحب تاسو ته هم ښه راغلاست وایو، ډیره مننه. سلامت اوسئ، ژوندی اوسئ. زه خپل سلامونه او نیکې هیلې د ملي تلویزیون ټول کارکنانو ته او بالخصوص د افغانستان ټول روشندلانو ته او په سطحه د جهان ټول نابینایانو ته تقدیموم او د دغې ورځې مبارکي ټولو ته وایم. ښه، را به شو عزیزي صاحب ته. عزیزي صاحب، د دې ورځې نه ستاسو پیغام سره څه ویل لري هیوادوالو ته؟ دغه ورځ په افغانستان کې لمانځل کیږي، نابینایانو ته څه کړي دي تر دې دم پورې او تاسو څه غواړئ له دولت څخه له خلکو څخه؟ تشکر، زنده باشین. ما در این روز این گرامی داشت از روز عصای سفید در افغانستان، روز نابینایان همه ساله تجلیل میشه و در این روز دوستان ما یک برنامه می داشته باشیم. همینطور که قسم شما گفتین بنر نصب میکنیم، دوجه نشته میکنیم. گرامی داشت از روز عصای سفید یعنی روز معلولین قهرمان افغانستان خجسته باد و مبارک باد و از طریق امی تلویزیون ما روز عصای سفید یعنی روز قهرمانان و روشندلان معلولین برشان خجسته باد و مبارک میگم و خداوند این روز در زندگیشان بار بار تکرار بکنه. دیگه از دولت خواست ما امی است که به خاطر تامین امنیت بر معلولین و به خاطر معاشات معلولین که معاشاتشان پرداخت شود و بعض معلولین بسیار مشکلات دارند. معلولین اقدر مشکلات دارند، امی کسی که چشمش نابینا باشه بسیار مشکلات داره، مشکلات رفتن داره، مشکلات گشتن داره و مشکلات بینایی بسیار مشکل است. ما دو رقم معلول داریم، یکی معلولین فیزیکی است و یکی معلولین نابینا. نابینا که است بسیار مشکلات در گشت و گذار و بعض نقاطایی را که طی میکنه حتما به یک راهنما ضرورت داره که برای از او یک راهنمایی بکنه که مشکلات متقبل میشه. فرض مثال ما خودم هم که در جای گشت و گذار میکنیم 100% به یک راهنما ضرورت داریم. ما دو رقم نابینا داریم، یکی نابینای لویجن است و یکی نابینای مطلق نابینا و یکی نابینا که به حساب دکتری یک قسمش است که 33 متر است، یک قسمش است که چم از یک قسمش است که تنها روشنی را میبینه. LP از یک قسم دیگه است NLP است که مطلق نابیناست. این البته به سیستم طبابت دکتری
به این رقم است. اینال یک قسمش است که روشنی را تنها دیده میتونه، اشاره دست دیده میتونه اما رنگ تشخیص کرده نمیتونه. و یک قسم دیگه است که 3 متر میبینه، از 3 متر به بالا نمیبینه. دیگه نابینا قسم است، هر رقم است. بله، ډیره مننه کوم عزیز صاحب. ښاغلی مسرور، تاسو د دغې ورځې د لمانځلش په افغانستان کې د نابینایانو ورځ لمانځل کیږي. هدف د دې ورځې څخه څه دی؟ تاسو ته کومه ګټه رسولې ده د داسې ورځو لمانځل؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د دغه ورځې د لمانځنې هدف دا دی چې د خاصتا د دولت او د ملت توجه دغه نابینایانو ته او روشندلانو ته واړولی شي. دویم دا چې موږ ته کومه ګټه رسولی دی، موږ ته دا د نابینایانو او روشندلانو انسجام کېدل دا د دې ورځې ګټه دی چې الحمدلله د نن نه 15 کاله مخکې یا 18 کاله مخکې دغه نابینایان او روشندلان منسجم نه و لکه چې نن ده. او محترم احسان الله فیاض په ابتکار سره د انجمن ملي نابینایانو په نامه باندې دغه انسجام د نابینایانو شروع شو. الحمدلله نن د کابل په ښار کې په 22 ناحیو کې همدغسې په ولسوالیو کې حتی په سطح د ولایتو باندې هم نابینایان منسجم شوي دي چې یوازې په کابل ښار کې تقریبا د 3200 څوک نابینایانو موږ سره راجستر دي او منسجم دي. د هرې ناحیې دپاره موږ بیل نماینده لرو او د دې د ظرفیت سازی دپاره او توانمندي د لوړولو دپاره کار کیږي. زموږ دفتر، زموږ رهبري، زموږ کارکنان د دوی دپاره هلې ځلې کوي. څه شوي دي تر اوسه پورې ښاغلی مسرور د نابینایانو لپاره په افغانستان کې تر اوسه پورې کوم هغه سهولتونه برابر شوي دي چې تاسو واقعا ورته اړتیا درلودله او تاسو ته دولت یا نړیوالو مؤسسو برابر کړي دي؟ الحمدلله د نابینایانو لپاره چې کوم څه شوي دي هغه دا دی چې اول دولت د خوا نه خو نابینانو ته بالعموم څه نه دی شوی او خاص توجه هم ورته نه دی شوی. او موږ اوس د امارت اسلامي نه دا تقاضا کوو چې دوی خپل یو ابتکار د دغې خلقو په وړاندې وښیي. دویم دا چې نابینایانو کوم کارونه کړي دي خپل په مټ په زور باندې، خپل په توانمندي او خپل هغه انګیزې په وجه باندې چې کړي. الحمدلله موږ په نابینایانو کې 12 پاس لرو، 14 پاس لرو، لیسانس لرو. داسې کدرونه هم موږ لرو چې دوی الحمدلله په مختلفو رشتو کې تحصیلونه کړي دي او په حرفه کې هم دوی پرمختللي کارونه کړي دي. او حتی موږ په نابینا کې داسې کسان هم لرو چې هغوی په رادیو او د مایکونو په جوړولو کې هم بوخت دي او کار کولی شي. ډېر عالي، ډېر په زړه پورې. ښه، عربو عزیزي صاحب ته، عزیزي صاحب نابینایانو ته په افغانستان کې څومره د تعلیم زمینه برابره شوې ده؟ زده کړو زمینه څومره ورته برابره شوې چې دوی مکتب ووایي، دوی مکتب ته لاړ شي؟ بله، با سلام مجدد. بله، نابینایان در پهنتونا درس میخوانند. به ما قسم نابینایان چقدر زمینه براش برابر شده در افغانستان؟ آیا نابینایان میتونه که مکتب جدا داشته باشه، یک پانتون جدا داشته باشه؟ بله، پانتون نداره اما مکتب داره که فعلا مکتب در دارالمان است به نام مکتب لیسه مسلکی نابینایان که فعلا یک لیسه چیز اکتفا میکنه یا که بسیار کم نیست تمام نابینایان افغانستان یک لیسه؟ ما براتان وضاحت میتونم که بعض مؤسسات های دیگه هم است که در تعلیم تربیت نابینایان کار میکنه و یکی انستیتوت روشندلان که از مکتب لیسه مسلکی نابینایان به نام انستیتوت روشندلان که نامش تغییر یافت خوب است در زمان امارت اسلامی و همچنان مؤسسه صرف یک مؤسسه است که به تعلیم تربیت نابینایان کار میکنه و نابینایان در خانه تدریس میکنه استاداش و در ضمن از او یا را باز شامل مکتب میسازه، قسم شامل مکتب میسازه که بین تبعیض نابینا و بینا دور شوه، به خاطر که بینا میتونه که کار کنه، بینا میتونه که در جامعه کار کنه، نابینا میتونه امرای بینا بشینه، نابینا میتونه امرای بینا بشینه درس بخونه، تعلیم بکنه. به خاطر من خودم دیگه از ابتدا در مؤسسه صرف درس خواندم و شامل مکتب شدم و فارغ 12 را فارغ شدم در لیسه استاد ذبیح الله خان شهید قوای مرکز واقع ناحیه دوم. در اوجا ما فعلا مسئول پانتون هستم، مسئول پانتون تعلیم تربیت هستم، 15 ادبیات دری سمستر 3. در اینجا ما خودم درس میخوانم و ما در مکتبای بینایی درس مکمل خواندیم. ما در جامعه
نابینایی نخواندیم، در مکتب‌های بینایی شما درس در پانتون بینایان میخوانی؟ بله، ما در پانتون تعلیم تربیت در پانتون بینا میخوانیم. ما می چپترایی را که از پانتون میگیریم به صورت صوتی ثبت میکنیم، باز ای را ما میخوانیم دیگه، هم ثبت میکنیم، هم میتونیم به خط بریل جور کنیم. یک قسم خط است که خط درشت است، همراه دست خوانده میشه، او را به نام خط بریل میگن. و یک چیز دیگه است، یک سیستم دیگه برای نابینایان سهولت است که او ثبت میشه توسط ساوند ریکاردر ثبت میشه یا توسط مطبعی که از برای نابینایان ثبت میکنن. موضوع که ثبت شد، موضوع را چیز میکنه، نابینا گوش میگیره، از اونمو پاسخات سوالات خود پیدا میکنه و مکتبشان هم میتو به صورت صوت ثبت و خط بریل تدریس میشه، کتابایشان و پانتونشان هم مرقم تدریس میشه. به این منوال درس هم میخوانه. ډیره مننه کوم. ښاغلی مسرور، په افغانستان کې د نابینایانو لپاره څومره د کار زمینه برابره شوې ده؟ لکه څنګه چې عزیزي صاحب وویل، تاسو هم یادونه مخکې وکړه، موږ نابینایان تر لیسانس تر ماسټرۍ کچې پورې موږ لرو او دغه وخت چې دومره پوه کسان موږ په نابینایان کې لرو، نو دوی ته د کار زمینه ولې برابرېږي لکه څنګه چې په نوره نړۍ کې یا زموږ په ګاونډیو هېوادونو کې دوی ته برابره شوې ده؟ واقعا متاسفانه په افغانستان کې نابینایانو لپاره څه د کار زمینه د دولت د خوا نه نه ده برابر شوې، او همدغه لوی مشکل دی د نابینایانو. او یوازینی هدف د دې ورځې تجلیل او د دغه پروګرام هم دا دی چې دولت دغه طبقې ته خپل پام واړوي. نو نابینانو کې پوه خلک شته دي او نور دولتونو، نور مملکتونه د خپل د معلولینو لپاره، نابینایانو لپاره، دوی لپاره د کار موندنې زمینه برابروي. او زموږ دولت چې د افغانستان نابینان څه کې چې بینایانو په قصه کې هم نه دی اوس، بینایانو ته هم کار نشي پیدا کولی. خو زموږ تینا تقاضا ده دی چې دوی اقلا دونه وکړي چې دغه نابینانو دغه توانمندي نه دوی استفاده وکړي. یوه خبره. دویمه خبره دا دی، زموږ تقاضا د دولت نه دا دی، فی الحال د امارت اسلامي افغانستان نه، چې په سطح د افغانستان مونږ یو لیسه لرو چې دا د ملي نابینایانو لیسه دی په دارالمان کې. لکه څنګه چې عزیزي صاحب ورته اشاره وکړو، مونږ غواړو چې د امارت اسلامي چې په هر ولایت کې، اقلا په هر ولایت کې یو مکتب یا لیسه د نابینایانو لپاره جوړ کړي. مونږ په نابینایانو کې هم طبقې ذکور لرو، هم طبقې اناث لرو. نو دا هم د دغه قشر دغه جامعې یوه برخه ده. د دې لپاره باید پام وشي او د دې لاسنیوی وشي، او دا په امارات او په دولت باندې د دې حق دی، دا باید وشي او د دې ظرفیتونو نه ګټه واخیستلی شي. بله، تاسو ښاغلی مسرور یو بسته وزارت لرئ د شهدا او معلولینو په نوم. دغه وزارت تاسو سره څه کړي دي او څه باید وکړي؟ دغه وزارت مخکې په جمهوریت وختونو کې خو دوی نابینایانو کې تبعیض کړی و، ډېر غټ تبعیض. هغه دا و چې نابینان په دوه برخو ویشلی و. یو نابینایان معلولین طبیعي و، یو غیر طبیعي. معلولین طبیعي هغه و چې مثال هغوی مرزات همدغسې تولد شوي دي، هغوی ته به دوی هیڅ قسم معاش او امتیاز نه ورکول، او دا لوی جفا او لوی خیانت و د دغې چارواکو معلولینو لپاره. او دا کوم کسان چې په جنګ کې خپل یو اندام د لاسه ورکړی و، د هغوی دپاره بیا دوی امتیاز قایل و، که هغوی راسګرا و که چپګرا و، که هر خوا نه و، خو دوی به هغې ته امتیاز ورکوو. ولو که یو سړی په غلا کې هم دغه لاس په قطع شوی وي، د هغې ته به دوی بیا هم امتیاز ورکوو. لیکن دغه کوم کسان چې معلولین طبیعي وو، دوی دپاره دوی د دغه امتیاز نه انکار. دا اوس څنګه چې امارات څنګه اوس امارات ټول ته ورکوي که نه اوس هم هغه کیسه راوړه؟ امارات دغه یو پروګرام یې شروع کړی دی په تیر کال کې 14 کې چې دوی کله قدرت ته ورسېدل، دوی یو پروګرام شروع کړ چې ټول د افغانستان ټول نابینایان، ټول معلولین سردباره راجستر کې بدون تفکیک د طبیعي او غیر طبیعي. دا ما نه دی اورېدلی د دوی نه. زه تللی هم دفتر ته، د دوی دغه سب راجستر دفتر ته، دوی ټول هغه اشخاص چې هغوی معلولیت لري، که طبیعي که غیر طبیعي، ټول یې راجستر کړي او د دې د پروګرام کار لاندې دی. ځینو ته د دغې امتیاز ورکړی دی، ځینې نور پروسس لاندې دي. تاسو ته امتیاز راغلی تر اوسه معاشونه مو اخیستي دي په دې کال کې؟ موږ ته امتیاز نه دی راغلی، نه موږ ته زنګ وهل شوی دی، او امید شته چې کارونه پروسس کېدي. ډېره مننه کوم. عزیز صاحب، پیغام مو څه دی؟ څه ویل لرئ؟ مهرباني وکړئ. والا ماش معلولین، ما ایتو فکر میکنم که زمان امارت اسلامی بسیار یک زمان خوب است، به خاطر امارت اسلامی فرق بین معلولین جنگی و تبعیض نکرد. به او خاطر ما در این دیدگاه و نظر هستم. ما که چندین بار در زمان دولت جمهوریت ما در
وزارت شهدا و معلولین مراجعه کردیم، اما متاسفانه ما معلولین طبیعی، کسایی که معلولین مادرزاد هستند، مایوسانه پس به طرف فامیلای خودم برگشتند. اما اینا از حق و حقوق که معلولین نابینایان در جامعه دارند، از او حق و حقوق اینا محروم موندن. دیگه این یک تضادی بود که فرق بین جنگی و تبعیض بود. اما ما از امارت اسلامی معلولین امی خوشی را داریم که امی فرق از بین برده. ما کارت داریم، کارت گرفتیم، بر ما صرف کارت بانک داده، اما تا فعلا بر ما ماش نداده. دیگه نظر به فرمیش است، فکر کنم که همون تو ماشا را حواله میکنه. از کسی که زیاف باشه، معلولیتش زیاف، برشان ماش پرداخت میشه و از کسی که معلولیتش کم باشه کم پرداخت میشه. بسیار زیاد تشکر از شما عزیز صاحب او له تاسو هم ډیره مننه کوم ښاغلی مسرور چې زموږ سره په خپرونه کې ګډون وکړ. تاسو په چارو کې بریا وغواړم. سلامت استاد سره ډیر مننه چې موږ ته د موقع برابر کړ. ټولو نه مننه کوو. ډیره مننه.